ما عرض کړو چې صحابه کرام په ایمان عقیده نظریه او اعمالو کې زموږ د لپاره معیار دی. دغه موضوع باندې څو خبرې ما ستاسو په وړاندې ذکر کړې وي. دویم نمبر خبره محترم او هغه ما دا ذکر کړې وه چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین باندې تنقید کول دا حرام دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه بدی بیانول، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه باندې توان کول، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه خلاف جبه خوځول، داغي خلاف څه قسمه د حرکت کول چې داوی تنقیس لازم شي، داغي نه دا حرام دی. محترم دغه د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه ده. ځکه محترم یو وجه داغي لپاره دا ده صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه یو غلطی شوی ده، د یو صحابي نه یو غلطی شوی ده، دغه غلطی یادول هغه ذکر کول دا علماء اهل سنت والجماعت فرمایي دا حرام دي. ځکه محترم یو وجه داغي دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه باندې تنقید کول دا تنقید دی برای راست په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې، او دغه تنقید دی د الله رب العزت په انتخاب باندې. مخکې جمعه ما تاسو ته عرض کړو چې څنګه نبوت دا وهبي سیزي کسبي سیز نه، یو انسان کا ډېر اعمال وکي، ډېر عبادتونه وکي، په دې سره انسان نبی نه ګرځيږي. نبوت دا وهبي سیز دی. دغه سي صحابیت ما مخکې ویلو چې ان الله اختارني واختار لي اصحابي، د صحابو انتخاب د الله رب العزت په خپل باندې کړی دی. اوس کې یو سړی دی یو صحابي په ذات باندې حمله کوي، نو د دې مطلب دا شو چې د الله په انتخاب باندې اعتراض کوي. الله رب العزت ته علم نو د دې خبرې چې دا صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرتیا ونه کړی شي. او دویم نمبر محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم تربیت او اعتراض په دغه باندې دی چې نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جماعت یو نمونه دي چې تیار نه کړی شو چې د قیامت پورې دغه معیار او نمونه وګرځيږي. او دریم نمبر محترم علما فرمایي د صحابهونو کې یو غلطي شوه دا په دور د تربیت کې شوه، او د دور د تربیت غلطیانې به وروسته یادول دا د جهلاو د جاهلانو کار. لکه تاسو مثال واخلئ محترم، یو حافظ صاحب دی رمضان المبارک کې د ختم کړي، دلته بس یو کس راغی د لاس نه ونه وروسته کو حافظ صاحب وروسته شه یو ته ولی یار خیر څه خبره څه شوې ده دی ورته وی ګورم ته خو مخکې ورځو کې یو حافظ صاحب سره وی دور دی کوو ته هغه وخت کې د قرآن مجید حفظ کوو تا ته که یاد دي تا حروف صحیح نه شوې تلفظ دې صحیح نه شوې ستا الفاظ په خپل باندې ګډوډ په یو رکوع کې تالس لس غلطیانې کولې دی ورته وی ساده سړیا خو دور د تربیت وکنه ما خو قرآن مجید زده کوو حفظ مې کوو هغه وخت کې دی ورته وی تا ته به کله قاري صاحب ویل بچي وایه بسم الله الرحمن الرحیم تا به غلطي کول هغه دې نه شو ویلی دی ورته ټیک در هغې خو زه قایل یم انکار نه کوم خو هغه خو دور د تربیت و الحمدلله ما قرآن مجید اوس حفظ کړی دی هغه دور تېر شوی دی نو د دور د تربیت غلطي را یادول دا رحمقه او کمقلو خلکو کار